بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی خذوا واخلی حذرکم سامان د بچاو خپل فانفروا بیا وځئ تاسو د جهاد دپاره ثبات جدا جدا او انفروا یا وځئ ټول جمیعا په یو ځای باندې وَإِنَّ مِنْكُمْ او یقینا بعض استاسنا لمن خامخا هغه خلق دی لیبطئن چې خامخا رستو کیږي فإن اصابتکم بیا که ورسیږي تاسو ته مصیبت سمصیبت قال نوای قد انعم الله چې یقینا احسان وکړو الله علی په ما باندې اذ لم اکن چې په دغه وخت کې نوم زه معهم د دوی سره شهیدا حاضر ولئن اصابکم او که ورسیږي تاسو ته فضل غنیمت من الله د طرف د الله نه لیقولن نو خامخا وایي کأن لم تکن گویا که نه وه بینکم ستاسو په منځ کې و بینه او د ده په منځ کې مودة دوستانه یا لیتنی کاش چې وی کنت معهم زه د دوی سره فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوی به وی زه په کامیابی لوی سره فلیقاتل فی سبیل الله پس جنگ دی وکړي په لاره د الله کې الذین هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت په آخرت باندې ومن یقاتل او چا چې جنگ وکړو فی سبیل الله په لاره د الله کې فیقتل پس شهید کړی شي او یغلب یا غالب شو فسوف نؤتیه نو زر دا چې ور به کړو موږ دته اجرا عظیما اجر ډیر لوی وما لکم لا تقاتلون او څه عذر دی تاسو لا تقاتلون چې جهاد نه کوي فی سبیل الله په لاره د الله کې والمستضعفین او د پاره د خلاصولو د کمزورو من الرجال نارینو والنساء او زنانو والولدان او ماشومانو الذین هغه یقولون چې وایي ربنا ای رب زمون اخرجنا وباسمون من هذه القریة د دې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دی اوسیدونکي د دې وجعل لنا او وګرځوا زمونږ د پاره من لدنکه د خپل طرف نه ولیا څوک دوست وجعل لنا او مقرر کړه مونږ لره من لدنکه د خپل طرف نه نصیرا څوک مددگار